په کابل کې د صنعت او قانون اونۍ 15 ملي او نړیوال نندارتون د جوړېدو په تړاو مطبوعاتي کنفرانس ترسره سو. د صنعت او قانون خونې مسؤلین وایي په دغه نندارتون کې چې 315 غرفې به پکې شتون ولري، د ورځو لپاره به د ګډونوالو پر مخ پرانیستی وي. د دوی په وینا د نندارتون اصلي موخه د کورنۍ تولیداتو ودې ته زمینه برابرول، د هیواد د اقتصاد پیاوړتیا، د صنعت پراختیا او د کارموندنې فرصتونه رامنځته کول دي. دغه راز د صنعت او قانون خونې مسؤلینو د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو څخه هم وغوښتل چې د پوهنتونونو محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي د نندارتون ته وهڅوي څو له نږدې د هیواد د صنعت او اقتصاد په برخه کې د وروستیو کلونو پرمختګونه وویني او د کورنیو تولیداتو له ظرفیتونو سره آشنا سي. د افغانستان د تعلیم او تربیه د محترم وزارت څخه د عالی تحصیلاتو د محترم مشرانو څخه دا غوښتنه کوم چې محصلین او متعلمین په دغه نمایشګاه کې خپل ونډه واخلي او دغه نمایشګاه د هغو په راتګ نور هم مزین او ښایسته سي او دا باید ثابته کړو چې موږ خپلو ځوانانو ته دا وښیو موږ په مملکت کې الحمدلله ډېر کار شوی دی. د دې نندارتون ارزښت یوازې د تولیداتو تر نندارې پورې محدود نه دی، بلکې د افغانستان د اقتصادي ودې او د صنعتي راتلونکي لپاره یو مهم فرصت دی او څو ټکي غواړم له تاسو سره شریک کړم. لومړی، افغانستان لا هم په ګڼو صنعتي برخو کې د پانګونې پراخ او نه کارول شوي فرصتونه لري. د صنعت اونۍ نندارتون په کورنیو بهرنیو پانګوالو ته دا زمینه برابره کړي چې په بېلابېلو سکتورونو ظرفیتونه له نږدې وویني، نوې نظریې ترلاسه کړي او د پانګونې لپاره مناسب فرصتونه وپېژني. ورته مهال د اوسپنې ویلې کولو اتحادیې رئیس عبدالنصیر رښتیا هم په خپلو خبرو کې وویل موږ یوازې کولی سو چې د سوداګرۍ او صنعت له لارې هیواد له فقر څخه وساتو. نوموړي دغه راز له ټولو هیوادوالو وغوښتل چې په یاد نندارتون کې ګډون وکړي او د کورنیو تولیداتو او صنعتي شرکتونو ملاتړ او هڅونه وکړي. ما تنها میتونیم با سرمایه گذاری شدن و صنعتی شدن میتونیم یک نقطه پایان به مشکل بیکاری و فقر بگذاریم. بنابراین امیدوار هستیم که همه مردم افغانستان به خصوص شهروندان کابل از این نمایشگاه دیدن بکنن و تولید کنندگان و کارخانه‌داران را تشویق و تمجید بکنن. د صنعت او قانون اونۍ ملي او نړیوال نندارتون هر کال د صنعت او قانون خونې له لوري د کورنیو تولیداتو د معرفي کولو، پانګونې د جلب، د سوداګریزو اړیکو د پراختیا او د صنعت د ودې په موخه جوړیږي. د مسؤلینو په وینا دا ډول نندارتونونه د کورنیو تولیداتو د بازار موندنې ترڅنګ د هیواد اقتصادي ودې او د خصوصي سکتور د پیاوړتیا لپاره مهم فرصتونه برابروي.